یعنی که اوس ما ته وویل سي چې تا اله کوو خپل اهل او اولادو ته په امن او اطمینان لاړ شه، خو د دغه په عوض کې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو زوږ جګوو. د هغه د پاره د یوه زول جګېدن نه قبلوم، خو د ځان د پاره دغه تکلیفي مرګ قبلوم. د ده رضی الله تعالی عنه د جواب په اورېدلو سره خلقو لاسونه په هوا غورځول او په زوره یې دغه نارې وهلې: اقتلوه اقتلوه اقتلوه، مړ یې کړئ مړ یې کړئ. او بیا سعد ابن عامر ولیدل چې خبیب رضی الله تعالی عنه د دار د لرګي څخه لوړ و اسمان ته وکتل او ویل یې: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. چې دا یې و قریشو ته شرا کول او بیا یې هغه اخرنۍ ساه وکشه. خبیب رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسېدی او د ده رضی الله تعالی عنه پر بدن د تورو او نیزو دونه زخمونه وه چې حسابولو یې امکان نه درلودی. اوس نو قریش بیرته مکې مکرمې ته راغله او د حوادثو د ډیروالي په خاطر یې خبیب رضی الله تعالی عنه او د هغه وژل هیر کړه، مګر د دغه ځوان هلک سعید ابن عامر د یاد او زړه څخه یوه لحظه هم خبیب رضی الله تعالی عنه نه وځي. چې بیده به سو په خوب یې لیدی، چې ویښ به و په خیال او تصور کې ورګرځېدی. د ده و مخ ته به خبیب ولاړ و او د دار و مخ ته هغه دوه رکعاته آرام او مطمئن لمونځ ادا کوي. او بیا یې د خبیب رضی الله تعالی عنه د هغه قرار او ثابت آواز شرنګی تر غوږو کېدی کوم چې قریشو ته شرا کول. سعید ابن عامر به بیرېدی چې اوس به ټکه پر راولویږي او یا به د اسمان څخه یوه لویه ډبره پر راولویږي. و سعید ابن عامر ته د خبیب رضی الله تعالی عنه د وژلو لیدل داسې درسونه ور وښول چې تر دغه د مخه یې نه زده وه او نه یې په زړه کې ورګرځېدل. ور ویښول چې حقیقي ژوند سالمه عقیده دی او د خپلې عقیدې د ساتلو دپاره تر مرګه جهاد کول دي. دا یې هم ور وښول چې ټینګ او راسخه ایمان عجائب او معجزې جوړوي. پر دغه سربیره دا هم ورته معلومه سوه هغه څوک چې د اصحاب یې تر دغه اندازې پورې خوښ او محبوب لري هغه عاجز سړی نه دی، بلکې هغه نبي دی او د آسمان د طرفه یې تائید او ملاتړ کیږي. دلته نو الله عز وجل د سعید ابن عامر سینه د ایمان او اسلام دپاره خلاصه کړه. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه د خلقو په لوړ ډله کې ودرېدی او د خپل ځان براءت یې د قریشو د ګناهو او آزارو څخه اعلان کړي. ویل: یا معشر القریش، ستاسې په ګناهو کې زه ستاسې سره نه یم شریک. ما ستاسې بوتان و تاسې ته در پرېښي دي او زه د الله عز وجل په دین کې داخل او شامل یم. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه پس له اسلامه و مدینې منورې ته هجرت وکړي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری او ملازم سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خیبر او تر هغه وروسته و ټولو غزاو ته حاضر سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فانی دنیا څخه د خپل رب و جوار ته رحلت کاوه، د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه راضي و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه د دوو راشد خلفاو حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما په لاسو کې سیف مسلول وو. د هغو په حضور لڅه توره وو، هر څه چې ځینې غوښته هغسې کول. د ده ژوند د مسلمانانو د پاره یو فرید مثال وو. دی رضی الله تعالی عنه هغه څوک وو چې په دنیا یې آخرت رانیوي، د الله عز وجل رضا او ثواب یې د نفس تر ټولو خواهشاتو او د بدن تر ټولو شهواتو اختیارول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوو خلفاو ته د خپل خلافت په وختو کې د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه صدق او تقوا ور معلوم و. د ده رضی الله تعالی عنه و نصیحتو ته غوږ نیوی او د ده رضی الله تعالی عنه خبره اوریدل.
د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په اول وختو کې وهغه ته ورغلی او ورته ویل یا عمر وثق درته کوم چې د خلقو په حقوقو کې د الله عز وجل څخه وبېرېږه او د الله عز وجل په حقوقو کې د خلقو څخه مه بېرېږه او قول دی باید د عمل څخه نوی مخالف ځکه چې ښه قول هغه دی چې په عمل یې تصدیق وسي یا عمر همیشه به دې توجه هغه چاته وي چې الله عز وجل د هغو پر امورو مقرره کړي یې که نږدې مسلمانان دي که لرې د ټولو ژوند او شوالی په نظر کې ولره او د مسلمانانو دپاره هغه شی خوښ لره چې د ځان او خپلې کورنۍ دپاره یې خوښ لرې او د مسلمانانو دپاره هغه شی مه خوښوه چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ دپاره یې خوښ نه لرې یا عمر د حق دپاره خپل ځان و تکالیفو او زحمتو ته اچوه یعنی د حق په لار کې زحمتونه او تکلیفونه وړه او قبلوه او د الله عز وجل په لار کې د ملامتۍ ویونکي د ملامتیا څخه مه بیریږه عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا سعید دا کارونه څوک کولی شي سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورته ویل تا غوندې سړی یې کولی شي هغه څوک یې کولی شي چې الله عز وجل د امت محمدي د امورو حاکم او والی ګرځولی وي د ده او د الله عز وجل په مابین کې بل څوک نه وي مستقیمه پوښتنه د ده څخه کېږي دلته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه د کومک غوښتنه وکړه ویل یا سعید زه دې د حمص پر خلقو والی مقرره کوم حمص په سوریه کې یو ښار دی مګر سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه ویل یا عمر د خدای روی مې دروړی دی ما په امتحان ما اخته کوه و دنیوي امورو ته مې میلان او رجوع مه پیدا کوه عمر رضی الله تعالی عنه په قهر سو او ویل ویحکم دا کار مو زما پر غاړه راواچاوه او بیا مو زه یوازې پرېښولم یعنی خلافت مو په غاړه کې راواچاوه او اوس مې کومک نه کوي والله هیڅ به دې پرېنږدم او بیا یې سعید رضی الله تعالی عنه د حمص والی مقرره کړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویل ایا یو څه تنخواه نه کم درته مقرره سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه ویل تنخواه څه کوم هغه چې ماته د بیت المال څخه راکول کیږي هغه هم زما تر حاجت اضافه کیږي ورونو تاسو پوهیږئ چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و ټولو مسلمانانو ته د بیت المال څخه تنخواه مقرره کړې وه دغه تنخواه د کار په مقابل کې نه وه بلکې هر فرد دغه تنخواه درلوده نو اوس سعید رضی الله تعالی عنه وایي هغه د بیت المال تنخواه زما بس او تر ما زیاته ده نو د دغه کار په مقابل کې بله تنخواه نه غواړم او بیا نو سعید رضی الله تعالی عنه حمص ته د والي په صفت ولاړ لږ موده وروسته د حمص څخه داسې خلق راغله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هغو باور درلودی نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ستاسې د ښار د غریبانو نومونه راته ولیکئ یعنی د حمص د غریبانو لیست جوړ کړئ چې څه کومک ورسره وکړم ضرورتونه یې ورپوره کړم هغو هم یو لیست ورته راوړي چې په هغې کې لیکلي وه فلانی 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 او سعید ابن عامر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل دغه سعید ابن عامر څوک دی خلقو ویل زموږ امیر عمر رضی الله تعالی عنه ویل ستاسې امیر فقیر دی خلقو ویل هو په والله داسې ډېرې ورځې پر تېرېږي چې د هغه په کور کې اور نه بلیږي یعنی شی نه لري چې پوخ یې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وژړل او دونه یې وژړل چې ږیره یې په اوښکو لنده سوه او بیا یې 1000 دیناره په یوه کڅوړه کې واچول او خلقو ته وویل پر سعید زما سلام ووایست او ورته ووایست چې امیر المؤمنین دغه مال درته راواستاوه چې خپل ضروریات په پوره کې خیر خلق و سعید ته راغله او هغه کڅوړه یې ورکړه سعید رضی الله تعالی عنه چې هغه کڅوړه وکته پوه چې دینارونه دي د کڅوړې څخه لرې کېدی او په لوړ آواز یې ویل
انا لله و انا الیه راجعون. لکه یو مصیبت چې پر نازل سوی وي او یا یې کور ته یو آفت راغلی وي. د سعید رضی الله تعالی عنه ښځه په وارخطایي سره راوغورځېده، ویل څه پېښه ده یا سعید؟ ایا امیر المؤمنین وفات سوی دی؟ سعید ویل بلکې تر دغه لو واقعه پېښه ده. ښځې ویل ایا مسلمانانو په یوه جنګ کې شکست خوړلی دی او وژل سوي دي؟ سعید ویل بلکې تر دغه هم لو واقعه پېښه ده. ښځې ویل تر دغه لو واقعه څه شي ده؟ سعید ویل دنیا راته راغلې ده چې آخرت مې را خراب کړي. دننه په کور کې فتنې راته واړول. ښځه چې د دینارو په کیسه هیڅ نه وه خبره، ویل ځان ځینې خلاص کړه. سعید ویل ایا ته مې په دغه کار کې کومک کوې؟ ښځې ویل هو. بیا نو سعید رضی الله تعالی عنه هغه 1000 دیناره واخیسته او په نورو کڅوړو کې تقسیم کړه او بیا یې د مسلمانانو پر غریبانو وویشل. د دغه حادثې څخه ډیر وخت نو تیر سوی چې په خپل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شام د خلقو د حال معلومولو او خبر اخیستلو د پاره شام ته ولاړی. کوم وخت چې حمص ته ورغلی د هغه ځای خلق د سلام او ملاقات د پاره ورته راغله. پس له سلامه امیر المؤمنین پوښتنه ځینې وکړه چې امیر مو څنګه معامله در سره کوي؟ ورونو د حمص د خلقو دا عادت وو چې همیشه به د خپلو امیرانو او والیانو څخه شکایت کاوه، لکه دا کار چې د کوفې د خلقو هم عادت وو. نو په دغه خاطر خلقو و حمص ته کویفه ویل، ولې چې دوی د دغه شکایت په خوی کې د کوفې د خلقو سره یو شی وو. نو اوس چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه، دوی د خپل عادت سره سم د خپل امیر سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه په شکایت شروع وکړه. او دا شکایت د سعید رضی الله تعالی عنه د څلورو خویو او کارو څخه وو چې هر یو یې تر هغه بل شکایت لوی وو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي چې ما د حمص خلق او د هغو امیر سره یو ځای کړه او الله عز وجل ته مې دا دعا وکړه چې الهي د سعید په باره کې هغه زما ښه ګمان په بدګماني نشي بدل. زما پر سعید رضی الله تعالی عنه ډېر لوی باور او اعتماد وو. اوس چې د حمص خلق او د دوی امیر زما په حضور سره یو ځای سوه، نو مې خلقو ته وویل تاسې د خپل امیر څخه څه شکایت لرئ؟ هغو ویل سهار تر هغو د کور څخه نه راوځي تر څو چې ورځ ښه راپورته نسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي نو ما و سعید ته وویل یا سعید په دغه باره کې څه وایه؟ سعید لږ وخت چپ و او بیا یې وویل والله دا زما نه وه خوښه چې زه دغه خپل حال بیان کم، خو اوس چاره نسته باید ووایم. هغه دا چې زما کورنۍ نوکر نه لري، نو زه هر سهار د دوی اوړه اغږم او بیا لږ انتظار ورته کوم تر څو چې خمیر سي او بیا ډوډۍ ورپخه کم، تر هغه وروسته اودس تازه کم، بیا نو خلقو ته راوځم. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه وایي بیا مې خلقو ته وویل بل څه شکایت لرئ؟ هغو ویل د شپې چاته جواب نه ورکوي، یعنی که د شپې څوک ورسي دی نه ورته راوځي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا سعید په دغه باره کې څه وایه؟ سعید ویل والله دا مې هم نه وه خوښه چې زه دغه خپل حال ښکاره کم، خو خبره دا ده چې ما ورځ د دوی د خدمت دپاره خاص کړې ده او شپه مې د الله عز وجل د طاعت دپاره خاص کړې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي خلقو ته مې وویل چې بل څه شکایت لرئ؟ خلقو ویل په میاشت کې یوه ورځ د کوره نه راوځي. ما ویل یا سعید دا ولې؟ سعید ویل یا امیر المؤمنین زه خادم نه لرم او بې له دغه یوې جوړې کالو چې دغه اغوستې مې دي نور کالي هم نه لرم، نو زه دغه خپل کالي په میاشت کې یو وار مینځم او تر هغو انتظار ورته کوم څو وچیږي او بیا د ورځې په آخر کې و دوی ته راوځم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي بیا مې خلقو ته ویل بل څه شکایت لرئ؟ خلقو ویل ګای ګای داسې بېهوشي پر راسي چې د خپل مجلس د خلقو څخه بالکل بې خبره سي. ما ورته ویل یا سعید دا حالت ولې درته پیښیږي؟ سعید ویل کم وخت چې زه مشرک وم د خبیب ابن عدي رضی الله تعالی عنه د شهادت او وژلو د لیدلو دپاره په مکه مکرمه کې د تنعیم و منطقې ته حاضر سوم
او ومې لیده چې قریشو د هغه د بدن اندامونه ټوټه ټوټه ورپرې کول، او قریشو به ورته ویل آیا خوښ لرې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای وای؟ خو ده به ویل والله دا مې نه ده خوښه چې زه دې په خپله کورنۍ او اولادو کې په امن سره ناست یم او په محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې یو زوز جګ سي. نو سعید ویل په والله چې هر وخت دغه ورځ را یاد کم نو وایم څنګه مې په دغه ورځ د خبیب کومک پرېښاوه، نو دا مې ګمان سي چې الله عز وجل به مې ونه بخشي. دغه وخت نو دغه بېهوشي راته پیښیږي. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمد لله الذي لم يخيب ظني به، یعنی هغه الله لره دې حمد وي چې زه پر ده بدګمانه نه کړم، یعنی هغه زما باور او اعتماد بې ځایه نه و. او بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه 1000 دینار ورولېږل چې خپل ضرورت په پوره کړي. کم وخت چې د سعید رضی الله تعالی عنه ښځې دا دینارونه ولیده نو یې سعید ته وویل الحمدلله چې الله عز وجل ستا د کار کولو او خدمت څخه فارغه کړو، په دغه پیسو د کور ضروريات رانیسه او یو نوکر ودروه. سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه وخپل ښځې ته وویل آیا ته په دغو پیسو تر دغه ښه شی نه غواړې؟ ښځې ویل هغه څه شي دی؟ سعید ویل دا پیسې به وداسې چاته ورکو، په هغه ورځ چې موږ ډېر محتاج یو هغه یې راته راوړي. ښځې ویل هغه څوک دی او څنګه یې ورکو؟ سعید ویل و الله عز وجل ته به په قرض حسن ورکو. ښځې ویل هو او الله دې د خیر جزا درکړي. نو سعید رضی الله تعالی عنه د دغه خپل مجلس څخه نسو ولاړ تر څو چې دغه دینارونه په نورو کڅوړو کې واچول او د خپل کورنۍ و یو نفر ته وویل دا و فلانی کونډې ته وروړه، او دا د فلانی و یتیمانو ته وروړه، او دا د فلانی کورنۍ و مسکینانو ته وروړه، او دا و فلانیو محتاجانو ته وروړه. الله عز وجل د سعید ابن عامر الجحمی رضی الله تعالی عنه څخه راضي سي. دی د هغو کسانو څخه و چې نور خلک یې تر ځان مستحق بلل، که څه هم دی رضی الله تعالی عنه د اشد ضرورت په حال کې و. ورونو دغه قصې د وخت د تېرولو دپاره نه دي، د تفریح او ساتیري دپاره نه دي، بلکې دغه خلق زموږ پیشوایان دي، د شریعت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم علمبرداران دي. د دوی ژوند زموږ دپاره عبرت او نصیحت دی. که موږ د دوی پر قسم ژوند وکړو موږ به هم په دنیا او آخرت کې کامیاب یو لکه دوی، او که د دوی څخه مخالفت کوو دغه ذلت او د خوارۍ ژوند به مو وي، دغه د ذلت او خوارۍ ژوند به مو وي لکه چې په اخته یو. موږ باید کوشش وکړو چې د واقعي مسلمانانو پر قسم واقعي مسلمانان واوسو. عقیده مو باید د مسلمانانو عقیده وي، عمل مو باید د مسلمانانو عمل وي، نه دا چې فقط په نامه مسلمانان یو خو په حقیقت کې په اسلام خبر هم نه یو. مینه او محبت مو فقط د دنیا او د هغې د فاني ژوند سره وي. د دنیا د ګټلو او ډیرولو دپاره حلال او حرام فرق نه راباندې لري. زموږ راهنمایانو حلالې پیسې د ځانه پورې وهلې خو موږ حرامې راکشوو. سود، رشوت، غلا، په امانت کې خیانت، په بیع او شرا کې په درواغو قسم اخیستل، د خرڅلاو د مالو عیب پټول، درواغ ویل، دا ټول هغه حرام کارونه دي چې نن ورځ د پیسو د ګټلو دپاره استعمالیږي. الله عز وجل مو دې پر حق او مستقیمه لار روان کړي. ورونو د جنت پر لار تک کول یوازې په دعاو سره هم نشي کېدلی چې وایو الله مو دې هدایت په نصیب کړي، بلکې حق ته رسېدل همت، عزم او قربانۍ ته ضرورت لري. موږ باید عزم ولرو چې څه ناڅه د خپلو پیشوایانو پر لار قدم کښېږدو. وما علینا الا البلاغ. وصلی محترمو ورونو، څرنګه چې په پیته کې دونه ځای پاته دی چې د یوه بل صحابي د ژوند معرفي او واقعي نه پکښې ځایږي، نو به یوه بله مفیده موضوع تر بحث لاندې ونیسو چې هغه د انسان حقیقت او حقیقي ژوند دی. ورونو د انسانانو په ژوند کې اولا یوه اساسي مسئله موجوده ده او بیا تر هغه وروسته هلته نورې مسئلې شته چې په دوهمه درجه کې قرار لري. نو هغه کسان چې د خپلو ځانو دپاره ثبات او استقامت غواړي
هغه خلق پر اساس او اصول ځان ثابتوي. هلته په ژوند او ژوند کولو کې یوه طریقه سته چې د ژوند کولو د بلې طریقې څخه ډېر فرق لري او سبب یې هم هغه اختلاف دی چې په اصل او اساس کې موجود دی. ځینې داسې خلق دي چې د ژوند کولو طریقه یې داسې ده لکه دی چې خالق وي، او ځینې بیا داسې خلق دي چې ژوند یې د مخلوق پر قسم وي. دا څنګه؟ هغه خلق چې وایي زه حر او آزاد یم، هر څه چې غواړم هغه کوم، دا خلق د خالق پر شکل ژوند کوي لکه ده چې خپل ځان خلق کړی وي، او دا د حق دی څرنګه چې غواړي هغسې ژوند وکړي. مګر هغه څوک چې وایي زه بنده، مخلوق او د بل چا ملک یم، بې له هغه څخه چې زما د مالک او خالق اراده وي بل کار نه کوم، او بې له هغه تصرف څخه چې زما خالق پر راضي کېږي بل هیڅ تصرف نه کوم. د دغه دوهم قسم خلقو فعل، عمل او سلوک د هغه اول قسم خلقو د فعل، عمل او سلوک سره فرق لري. نن ورځ ډېر داسې خلق شته چې د خالق پر قسم ژوند کوي، داسې ژوند کوي لکه ده چې ځان په خپله پیدا کړی وي، اعتماد یې ټوله پر خپل ځان وي، داسې ښکاره کوي لکه دی چې پر هر شي قادر وي. دوی داسې خیال کوي چې دوی پر دغه ژوند قدرت لري، هر څه چې د دوی خوښه وي هغسې کوي، چې دا خلق کفار دي. خو ډېر د افسوس ځای دی چې ځینې مسلمانان هم دغسې فکر او دغسې خبرې کوي، وایي زه آزاد او خودمختاره یم، هر څه چې زما خوښه وي هغه کوم. بلکې داسې خلق هم شته چې په خپله د خپل ځان دپاره محور او هدف جوړوي، په خپل ژوند کې د خپل ځان دپاره په خپله هدف ټاکي، چې دا ډېره لویه غلطیا ده. تاسې وینئ چې ځینې خلق یو د بله نصیحت سره کوي او ورته وایي په ژوند کې د ځان دپاره هدف او مقصد پیدا کړه. د دې خبرو څخه داسې معلومیږي لکه د مقصد اختیارول چې ستا په لاس وي، ته حر او اختیارداره یې. د هدف اختیارول او لاسته راوړل ستا په اختیار او اراده کې وي. که دغه هدف اختیاروي او یا د هغه بل مقصد دپاره کوښښ کوي. ګای ته یو تاجر وینې چې د خپل ځان دپاره یې د پیسو ټولول او د تجارت ډېرول هدف ګرځولی وي، لکه دی چې د دغه کار دپاره پیدا سوی وي. هر کار چې د ده په تجرۍ کې پیسې ور ډېروي هغه کار ورته حلال دی. دا فرق نه پر لري چې دا ډېرېده په ربا سره دي، په ظلم او احتکار سره دي، د ترازو په چم یا په غلا سره دي، ځکه ده د خپل ژوند هدف په خپله اختیار کړی دی چې هغه د پیسو ډېرېده دي. او بل څوک بیا وینې چې د ځان دپاره بل هدف اختیار کړی دی، غواړي چې د لوړې مرتبې او منصب خاوند سي، نو غوړهمالي کوي، منافقت کوي، چم او ظلم کوي، د ظالمانو، طاغیانو، جبابره معاون او کومکي وي، ځکه ده په خپل ژوند کې په خپله هدف اختیار کړی دی چې په جائزه او حلاله طریقه خپل هدف ته نسي رسېدلی، مګر حرام او ناجایزه کارونه یې ورسوي. نو دی خپل هدف ته د رسېدلو په لار کې پر هیڅ شي صرفه نه کوي او د هیڅ شي څخه مخ نه اړوي. دغه رنګه هر یو ځان ته جلا جلا هدف لري. یو ښه موټر غواړي، بل د ښځې د خواهشاتو پوره کېده غواړي، یو شهرت غواړي او بل د نفس او هوا تابع دی، او داسې نور. د هر یو جلا جلا خواهشات او مقاصد وي، لکه د هر یو چې دا حق دی او دا اختیار لري چې په خپل ژوند کې د خپل ځان دپاره هدف او مقصد وټاکي، او د خپل وجود څخه حکمت هم د ده په اختیار وي. سبحان الله. آیا دغه کارونه پر دغه ډول زموږ اختیار ته پرېښول سوي دي؟ آیا دغه حیاتي مساله انسان ته پرېښول سوې ده؟ هر څه چې د ده خوښه وي په خپل ځان هغه وکړي؟ د دغه مقصد د پوهېدلو دپاره دغه مسأله د اصل او اساس څخه څېړو. آیا انسان په حقیقت کې حر او آزاد دی؟ هر قسم چې د ده خوښه وي په خپل ځان کې هغسې تصرف کولی سي؟ او که دی بنده د بل چا ملک دی، دا حق نه لري چې هیڅ تصرف دی وکړي مګر د خپل خاوند او مالک په لارښوونه. ورونو، موږ او تاسې بلکې ټول مسلمانان د خپلو ځانو په حقیقت پوهیږو چې بندگان او مخلوق یو، د بل چا ملک یو، او هر کار مو باید د مالک په لارښوونه سره وي، نه زموږ په اراده او خوښه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه
الله عز وجل دې پر هغه سړي ورحمېږي چې د خپل ځان قدر او حدود وپېژني. هغه کسان چې خپل ځان پر صحیح لار استعمال کړی دي هغه د الله عز وجل د رحم او مرحمت وړ او لایق دي. خو که یو انسان د خپل ځان و حقیقت ته تغییر ورکوي دا غرور دی، بې له خپله ځانه بل څوک نه خطا باسي. نو د مسلمان په نیز هغه افضله طریقه دا ده چې په خپل ځان کې بندگی او عبودیت په خپله پوره معنا سره پیدا کړي. مګر د کافر په نیز هغه ښه طریقه دا ده چې دی په خپل ځان کې اله او خالق وي. الله عز وجل فرمایي ارأیت من اتخذ الهه هواه، ایا وینې ایا ته په هغه چا خبر یې چې خپل هوا خپل نفس خپل خدای ګرځولی دی، یعنی خپل نفس ته د اله درجه ورکړې وي، د هغه خواهشات او اوامر پوره کوي. اوس به زه دغه مسئله د اساس او ریښې څخه وڅېړم چې ایا ته مخلوق یې که خالق، ته ملک یې که مالک، ایا ته حر او آزاد یې که عبد او مریی. د دغه سوالو د جواب دپاره به موږ اول د انسان شروع او ابتدا ته وګورو، بیا به د انسان آخر او انتها ته وګورو، او بیا به د دغو دوو ابتدا او انتها و مابین ته وګورو. خو اول په ابتدا شروع کې فکر کوو. ایا ته هغه څوک یې چې دا دې اختیار کړه چې پیدا سې که نه سې پیدا؟ یو چا مشوره در سره وکړه؟ یا ایا ته خپل شکل او صورت په خپله اختیار کوي؟ یا ایا ته هغه څوک یې چې دا دې خوښه کړه چې ته دې نر یې یا ښځه؟ یا ایا ته خپل مور او پلار په خپله اختیار کړه چې دغه دې زما مور او پلار وي؟ یا ایا تا دغه خوښه کړه چې ته دې د دغه وطن د اوسېدونکو څخه یې یا د هغه وطن؟ یا ایا ته هغه څوک یې چې خپل ځان ته دې دغه ستا عقل او نفسي موهبې اختیار کړې؟ یا ایا دا ستا په خوښي سره وه چې ته دې د مور په نس کې نه میاشتې واوسېږې او بیا به ضعیف عاجزه داسې طفل راوځې چې د خپل ځان دپاره هیڅ کار نسې کولی؟ یا ایا ته هغه څوک یې چې د خپل ځان دپاره دې لوږه قبوله کړه چې وخوړو ته به محتاجه یې؟ یا ایا ته هغه څوک یې چې پر ځان دې دا حکم وکړي چې تږی کېږې به؟ یا ایا ته هغه څوک یې چې دا دې قبوله کړه چې وخوب ته به محتاجه یې؟ په یوه وار دې راچپه کړي د ځان او جهان څخه بېخبره یې؟ یا داسې نور هم په سلهاوو سوالونه سته چې یو هم ستا په اختیار نه و. سبحان الله. ای مغرور انسانه ته څونه ضعیفه یې. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. څرنګه چې د خالق جل جلاله خوښه وه هغسې یې جوړ کړې، نو دا معلومه سوه چې ستا ژوند او ستا شروع ستا په خوښه او قدرت نه وه. ښه اوس نو نهایه یا آخر ستا په لاس او قدرت کې دی؟ ایا ته خبر یې چې کله مرې ته بې له الله جل جلاله په بل شي مشغول یې او ستا رب هغه چې تا ته در کړي دي په قسط یې در څخه اخلي. هره ورځ د لیدلو څخه یو قسط ورکوې، د اورېدلو څخه یو قسط ورکوې، په تدریج او کرار یې در څخه اخلي. هره ورځ دې د اورېدلو یوه حصه کمیږي، هره ورځ دې د لیدلو یوه حصه کمیږي، هره ورځ دې د صحت او جسد څخه یوه حصه اخلي. ستا ټوله وجود ورځ په ورځ ضعیفه کېږي، ګام پر ګام مخ پر کښته روان یې، تر څو چې هغه ضعیفه او ناتوان سپین ږیري در څخه جوړ سي او بیا که خوښ یې که ناخوښ و قبر ته ور واچول سي. سبحان الله. هغه متکبر انسان چې ځان رب بولي د ځان څخه مرګ نسي لرې کولی. دی ځان ته رب، حر، آزاد، خود مختار وایي. اورېدل، لیدل، عقل، صحت، قوت، حتی بدن یې اخیستل کېږي او دی د ځان دفاع نسي کولی. ځان رب بولي مګر چنجان یې تر هغو خوري چې د ده په غوښو مړېږي. رب دی مګر غوښې یې تویېږي. رب هغه چې همیشه په حرکت کې و اوس بې اختیاره آرام پروت دی. ټول هغه شیان ځینې اخیستل کېږي هغه چې ده د هغو دپاره ژوند وقف کړی و، د هغو د حاصلولو دپاره هلې ځلې کولې. دغه انسان ته دا لایقه ده چې کبر دې وکړي؟ دغه انسان ته دا ښایي چې پر مځکه دې لویي وکړي؟ دغه انسان ته دا ښایي چې د خپل خالق څخه دې سرکشي وکړي؟ ای انسانه څونه ضعیف او محتاج یې. شروع او ابتدا ستا په اختیار نه ده، آخر او انتها ستا په اختیار نه ده.
د دغه شروع او آخر په مابین کې به زه ستا دپاره 100 کاله عمر فرض کم. د مخه تر 100 کلو موږ چیرې وو او پس له 100 کلو به چیرې یو. دغه چې نن د مځکې پر مخ موجود دي تر 100 کلو د مخه نه و موجود او پس له 100 کلو به هم نه وي موجود. پس له 100 کلو به زه او ته چیرې یو. دغه قوي دولتونه لکه امریکا او امریکایان، چین او چینایان دا به چیرې وي؟ ټوله د الله عز وجل تر قضا او قدر لاندې کیږي. الله عز وجل دغه مخلوق په نور مخلوق بدلوي. زعیمان، رهبران، رئیسان، قومندانان، ښځې او نر، ټول مخلوق 100 کاله وروسته نسته. لا اله الا الله وهو القاهر فوق عباده. اوس نو دغه انسان چې نه اول د په اختیار دی نه آخر، آیا دغه خپل ژوند د ابتدا او انتها مابین د په خپله منظم کړی دی؟ خوراک د کومې خوا ورته راځي؟ د څښلو اوبه د کومې خوا ورته راځي؟ هوا چې د ژوند یو ضروري جز دی دا